زما نوم ارشاد خان دی، دلته کې ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر کې ایډیو سپورټس اینډ پرایویټ سکول باندې کار کوم. نن چې کوم زمونږ دلته کې دا مقابله وه، کوم چې کوم فنکشن وشو، نو دا د ډرګ خلاف چې کوم دی، چې کوم مهم دی زمونږ په ملکی سطح باندې، بیا صوبایي سطح باندې، بیا زمونږ دلته کې ضلعي مشرانو موږ له دا هدایت راکړو. نو د ډسټرکټ یوث افیرز په تعاون سره موږ د کیلیګرافي یو مقابله دلته وکړه د ماشومانو د ټول ډسټرکټ د پینټینګ او کیلیګرافي. نو په هغې کې چې کوم فرست سیکنډ تھرډ راغلیو، نو هغه ماشومانو له موږ کیش پرایزز او سرټیفیکیټس ورکړل. د دې مقصد صرف دا دی چې په دې ماشومانو کې په دې ټوله معاشره کې د منشیاتو خلاف د اویرنس پیدا کولو یو کوشش دی دا، او په هغه سلسله کې دا دغه نن شو، دا پروګرام شو. نو موږ په دې تمه یو چې زمونږ ټیچر او زمونږ د سټوډنټس لاړ شي کخیري دې ته چې کوم هدایت دلته کې جاری شو، دی وظیف په خپلو سکولونو کې او په دې معاشره کې به دا ټول پیغام مخکې بوځي. چلتے کشمیر کے سب چناروں تک تیرا ہر درد نے ہر خوشی. صاحب زاده نوم دی، د گورنمنٹ هایر سیکنډري سکول پنځپیر پرنسپل یم. نو دا سیمینار چې کوم دغه شوی هم په دې سلسله کې چې ډرګ لکه اویرنس سے نو ټو ډرګس، او ډېر ښکلی دا کمپټیشن چې کوم و نو د کیلیګرافي او د پینټینګز و دغې حوالې سره وشو، ډېر ښکلی وشو. موږ خپله ما چې دا ویې زه ډېر خوشحاله شوم. د ماشومانو زموږ په دې ماشومانو کې ماشاءالله ډېر ښکلی یو ټیلنټ شته دی او پوټنشل شته دی، خو هغه پالش کول او شارپن کول غواړي. زمونږ ټیچنګ کمیونټي له پکار دی او په سکول لیول باندې، بیا د جومات لیول د ممبر نه په دې باندې دا یو مهم دا چلول غواړي. او داسې په سوسایټي کې د کوم سوشل ګیدرینګز چې کېږي یا دا حجرې چې کوم دي، افسوس دا چې د حجرو کلچر اوس کم شوی دی. دغه وجه را چې زمونږ په دې معاشره کې دغسې وایي شوي دي. نو د دې متعلق چې مهم اوسي نه انسان چې کمیټمنټ وکړي د یو کار، نو ډیفینیټلی هغه خپل ګولز او ابجیکټیو اچیو کولی شي. علامت وطن تو سلامت وطن کا قیامت وطن تو سلامت وطن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما نوم نور الاسلام دی، ایز ا ډیپټي ډي او کار کوم په ډسټرکټ ثوابي کې. زه د یوث افیرز والا ډېر شکرګزار یم چې نن معاشرې ته کومه د ټولو نه غټه مسله ده ډرګز والا، چې هغې ډېر زموږ نوجوانان چې کوم دي دا تباه کړلو، زموږ معاشره چې کوم ده د ډکلاین طرف ته روانه کړې ده. په دې معنی یو اویرنس سیشن کېښود او زموږ د ماشومانو پارټیسپیشن پکې راغی، د ټیچر پارټیسپیشن پکې راغی، او دا ډېر زیات ضروري شی دی ځکه چې نن معاشره چې کوم ده د دې ډرګز د لاسه، د دې خلکو د لاسه چې کوم دی ډېره زیاته په تکلیف کې را. نو زما امید دی انشاءالله چې نن ماشومانو ته کوم پیغام لړو، دی به دا پیغام خپل کورونو کې، خپل معاشره کې او خپل دغه کې چې کوم دی خورئ. او د دې نه موږ یو کمیټمنټ واغسته چې موږ به داسې خلکو سره، داسې کسانو سره به نه کینو چې د هغې نه دې ته نقصان کېږي. اپنے لوگ